زموږ استاد مشر د اسلام غازی د مجاهدینو د سترګو تور د مجاهدینو محبوب دا هم په سنگرونو کې ډېر پاتې شوی دی. اوس بعض وخت په میسجانو کې ملګري دا شان نشري د دایشانو قاتل دایشان په بل ورځ په دا شل کلن جهاد کې د غربیانو قاتل د سرو امریکایانو قاتل د دشمن په مخ کې یو لوی خنډ دغسې یادوي په دغه عباراتو باندې هغه مجاهد چې شپه او ورځ ډېر ټول د دشمن په مقابله کې مصروفه وه. لږ وخت زموږ د دې ګډ سفر سره شوی دی. په هغه وخت کې چې دغه شړۍ و راسو ولسوالۍ مسؤلیت یې پر غاړه و. د مندوزو په علاقه کې دا داسې یو کمربند و چې په دې کمربند کې اخوا ته هم ټولې پوستې دې طرف ته هم پوستې په دا مابین کې څه مجاهدین پاته وه. ما و دغه حاجي آغا البري آغا صاحب دا سره ملګري وو په سفر کې. ماښام پیشلمی اوسو د پیشلمي نه بعد سهار مونځ چې اوسو بیا هغه صاحب مرحوم سره مجلس په دغه وخت کې د پاخه سړک د پاسه ټانګان را وزغلول. ډېر نږدې راغله مجاهدین مخ ته ورغله. هغه صاحب الله تعالی یې دی قبول کړي رب العالمین دې په ډېرو عالي مقاماتو ونازي. دا د غیرت ټوټه د دې پر ځای چې اوس ځان پټ کړي دلته چې کوم ځای کې ناست و بام ته وختي د مخابریان تن هم کش کړي پر مجاهدینو باندې غږ کوي. ما هغه صاحب ته وویل ستاسو د جزا دې رسي دښمن یې دې راسي او خاطر لاړ دلته دا ببرې تیاری شو ورته وایي دغه دښمن چې به سخت ویشتل په کول دا څرخه کې دا هم ګرځېدلې ټانګان هم وه. دا په یو مورد دي داسې په سلهاو موارد داسې ډېرې سختۍ راغلي پر دې مجاهد ستړي مجاهد باندې. تاسې په دې شل کلن جریان کې لیدله دا هر مسؤل چې په خپل ځای ته ځان رسوي تر شلو کمربندو به تېرېدي تر دې پوستو تېر شه تر هغه پوستو تېر شه تر هغه پوستو تېر شه. او نادر عادت یې دا و چې کله به د اختر شپې ورځې راتللې د خپل قریبان یې په دې باندې علم لري موږ هم لږ معلومات په لرو. 3-4 شپې به پاتې وي اختر ته بیا به یې کور پرېښي ورځم د سنګر د غازیانو سره اختر تېروم. ډېر مجاهدین خو داسې کوشش کوي چې په اختر کې به سنګر پرېښوي کور ته به ځان رسوي. ده به د اختر په مواردو کې کوشش دا کوي چې اختر یې د مجاهدینو سره تېر شي. نو ګرانو مجاهدینو دا واقعیت دی په دې باندې موږ ته علم شته. دا زموږ ستاسې د سلسلې مجاهدین طالبان د دې یو عجیب عادت الله پاک په دې مجاهدینو کې پیدا کړی ځکه د صحابه کرامو شاګردان دي د هغو پر نقش قدم روان دي. کوم محبت چې د صحابه کرامو د الله د رسول سره وو همداسې د دې مجاهدینو محبت د خپلو امراو سره دی. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله وفات شو حضرت عمر منبر ته وختې وایي که چا وویلی چې محمد علیه السلام وفات شوی دی سر به په توره پرې کوم بې حال و. حضرت عثمان رضی الله عنه به د مدینې منورې په کوڅو کې روان و بې حال و د چا د سلام جواب یې نه ورکوي. عبدالله ابن زید ابن عبد ربه چې د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی دا په خپل باغ کې په خپل کښت کې مصروف دی په کار باندې زوی ورته راغلی وایي محمد علیه السلام وفات شوی دی. پر سترګو یې لاسونه ونیول وایي الله پاک چې په دغه سترګو باندې محمد علیه السلام نه وینم نور دا سترګې نه غواړم. دغه دعا یې خلاصه شوې نه وي په سترګو باندې ړوند شو. او هغه صحابه کرام چې د احد په غزوه کې سختي راغله پیغمبر علیه السلام وویل که چا زما دفاع وکړه جنت ورته واجب دی. یو صحابي راغلی قربان شو بل صحابي راغلی قربان شو بل صحابي راغلی قربان شو. اووه کسه د پیغمبر علیه السلام په دفاع کې شهیدان شو. دا د الله د رسول سره محبت و. همداسې دا مجاهدین د خپلو عمراو سره داسې محبت لري دغسې تعلق دی. نو ګرانو مجاهدینو د هغه صاحب مرحوم انډیوالانو دا خو واقعیت دی چې ټول مسلمانان په دې خفه دي خاص انډیوالان بیا ډېر په خفه دي. خو دا د الله جل جلاله تقدیر دی د الله جل جلاله فیصله ده. په دنیا کې هېڅوک نه پاتېږي. هغه د ټولې دنیا بهتر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې نه دی پاتې شوی.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. پیغمبر علیه السلام هم د رسولانو پر کم یو رسول دی. فإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم. که چیرې مړ سي او یا شهید سي نو تاسې به بېرته ځئ. او حضرت ابوبکر صدیق مبارک منبر ته وختې، صحابه کرام به حال دي. بیا دا وویل من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا يموت. که څوک د محمد علیه السلام عبادت کوي هغه خو مړ سو، وفات سو. او که څوک د الله تعالی عبادت کوي الله پاک ژوندی دی، هغه ته مرګ نه راځي. نو زموږ ستاسې پر دې ایمان او باور دی چې الله رب العالمین په دنیا کې څوک بې مرګ نه پرېږدي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. چې څه دي هغه به ګرده وپاتېږي. یوازې نصیب کې په ډېر داسې یو حالت کې په داسې خاتمه کې الله پاک راوستی چې واقعا زموږ هم دا خواهش دی، دا ارزو دی چې الله پاک موږ هم داسې مرګ راکړي. داسې مرګ دی چې غبطه کول پکار دی په دې مرګ باندې. د الله پیغمبر فرمایي چې کله یو سړی د حج راسي حاجي او هلته ته بې احتیاطي ریزې سوی نو دا داسې د ګناه څخه پاکېږي که یو من ولدته امه لکه خپلې مور د موره څه چې پیدا سوی داسې معصوم ګرځېږي. او پیغمبر علیه السلام وایي چې حاجي د حج راسي تاسې ورشئ سلام ورته ووایاست، مصافحه ورسره وکړئ او د استغفار دعا ځینې وغواړئ، ورته ووایئ چې موږ ته دعا وکړي چې الله پاک مو معاف کړي وموبخښي. فإنه مغفور له. دغه حاجي ته الله پاک بخشش کړی دي، ګناهونه یې معاف شوي. چې دغسې معصوم پاک حالت کې سړی بیا د دغسې مرګ سره مخ سي، دا د الله جل جلاله یو غټ احسان دی. صحابه کرامو به ژړل، خو د الله تعالی جل جلاله په بندګانو کې بهترین او افضل مخلوق دی. په سترګو کې پر مخ بیا لارې جوړې وې د اوښکو، په دې وجه چې الله پاک خاتمه به مو څنګه شي. نو دغسې خاتمه لکه الله جل جلاله چې جناب هغه صاحب مرحوم ته ورکړه، الله تعالی جل جلاله د ټولو مؤمنانو ته مجاهدینو ته ورنصیب کړي هسې خاتمه چې الله تعالی جل جلاله په راضي کېږي. او الله پاک چې دوستانو ته صبر جمیل ورکړي، خاصتا د هغه صاحب مرحوم والد محترم ته او انډیوالانو ته ټولو مجاهدینو ته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.